سلامونه دوستانو، جوړ په خیر بشیر وطن دوست. د دې ویډیو مخه یا هدف دا دی چې څنګه یو ملګری یا دوست یا یو چاته مبارکي ورکولای سو، یو څوک یا یو چاته دغه تشویقولای سو او دغه څخه هغه ته هغه ویشولای سو او یا ارزو یا هیله وربخښلی سو. نو څنګه به وایو، څنګه به کوو؟ مثلا یو دوست یا یو ملګری یو پروګرام کې برخه اخیستې وه، یا جایزه یې وګټله، یا د پوهنتون څخه فارغ اصولو، یا یو ښه کار یې وکړي، نو موږ به دی څنګه تشویق کوو او څنګه به درته مبارکي ورکوو. ګریټ، ډېر ښه. ایکسلنٹ یا ویل ډن، ډېر عالي، ډېر ښه کار دې ترسره کوي. پلیز ایکسپټ مای وارمست کنګریچولیشن، زما تود یا ګرمې مبارکیانې یا مبارکي ومنه. Let me offer you my congratulations، اجازه راکړه چې زه تا ته مبارکي درکړم. I would like to congratulate you on your promotion، غواړم چې تاسو ته مبارکي درکړم په دې خاطر باندې چې تاسې ترفیع کړې ده. Congratulations on your promotion، ستاسو د ترفیع یا د پیشرفت په اړه باندې مبارکي درته وایم. Congratulations on your graduation، ستاسو د فراغت یا د فارغېدو مبارکي وایم. Congratulations you deserve it، تاسو ته مبارکي وایم په دې خاطر باندې چې تاسو د دې لپاره ډېر زحمت کښلی و او تاسو د دې لایق یا لیاقت درلودی چې تاسو مثلا دا مقام خپل کړي او یا مو د مثال په ډول پروموشن وکړي یا ترفیع وکړله. That was excellent congratulation، کله چې یو پروګرام کې برخه واخیستله، مثلا خبرې وکړلې یا یو څه ترسره کړله، باره ورته وایي excellent، that was excellent congratulation، دا ډېر په زړه پورې و یا ډېر عالي و، مبارکي تاسو وایم. او که غواړئ چې یو څوک یو چاته دعا وکړي، یو څوک ویش کړي، نو څنګه به وایاست؟ best wishes on your new job، تاسو په نوې وظیفه کې کامیابي غواړم. best of luck، کله چې امتحان ته ځي یا مثلا کم ځای کم یو پروګرام ته ځي یا سپیچ ورکوي، نو موږ تاسې باید څنګه ملګري ته ووایو یا چا ته ووایو؟ بیسټ آف لاک، ښه چانس درته غواړم یا یو ښه بخت درته غواړم. ګډ لاک ټو یو، تاسو ته د کامیابۍ په هیله. آل د بیسټ، په ټولو چارو کې کامیابه اوسیږئ. ویش یو ا هیپي میریډ لایف، کله چې یو ملګري دوست واده کړي، نو د واده په خاطر باندې چې دعا ورته کړه. wish you a happy married life، ستاسو د واده مبارکي درته وایم یا ښه واده درته غواړم چې په ژوند کې خوشحاله اوسیږئ یا ښه ژوند ولرئ، دواړه میړه او مینه. او همدارنګه اوس په جواب کې څه شي ورته وایي؟ که چیرې تاسو د همدغه جملې استعمال کړلې، نو تاسو په جواب کې څه ورته وایاست؟ thanks، مننه. thanks so much، ډېره مننه. thanks for your support، ستاسو د حمایې یا ستاسو د سپورټ څخه مننه. thanks a million، ستاسو څخه میلیون واره مننه کومه. دوستانو خدای دې وکړي چې په ویډیو باندې پوه شوي یاست، په کوم ځای کې چې پوه شوي یاست کمنټ راکړئ چې تاسو ته جواب درکړم، او زما ویډیو د نور دوستانو یا ملګرو سره شریکه کړئ چې هغه هم د دې درسونو څخه برخمن شي. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.